وګوره ګرانو کتونکو د ډیراني بوتلو نه دا کمره غونتې جوړه کړې ده. دننه ورځو تاسو ته ښایو. دا وګورئ دا ټولې ډیراني بوتلې د شګې نه ډکې کړي دي او د هغې نه دا کمره جوړه کړې ده. دا یې ورته ور لګولې دي. دا وګورئ دننه دې پیلر ته وګورئ، دې چت ته وګورئ، غیر چاپېره که تاسو وګورئ دا ټولې همدغه بوتلې پکې استعمال شوي دي. کمې بوتلې چې په ډیرانونو باندې پرتې وي اکثر مونږ یې په ډیرانونو غورځو او د هیڅ کار نه وي، هغه بوتلې په دې کې استعمال کړي دي او داسې یو ښکلې کمرې ته جوړه کړې ده. دا وګورئ په دې پیلر یې هم ښه خواري کړې ده او تاسو ته ښایم دا هغه بوتلې دي. وګورئ بوتلې د شګو نه ډک کړی دی، بیا چې دی نو سر یې پې ښه ټیټ بند کړی دی. دا وګورئ دا ټولې بوتلې دي، سرونه یې پې ښه ټیټ بند کړي دي. سر یې چې پې کله ټیټ بند کړی دی نو بیا لغونتې داسې دا مساله دی کې سیمټ ډېر نه دي استعمال شوي، لکه مسالې ورته جوړه کړې ده خو په هغې کې دا لګولې دي. په هغې کې چې دا لګولې دي نو ماشاءالله د هغې نه داسې ګول کمره جوړه کړې ده ښکلي په ډیزاین باندې چې خلک ورته ګوري نو وایي چې یاره دا وګورئ ماشاءالله خواري کړې ده او ډېر عجیبه کار یې کړی دی. بهر ملکونو کې به اکثر مونږ لیدو دا وګوره هر قسمه بوتلې پکې دي، سرونو نه یې پته لګي. د بهر ملکونو ویډیوز به مونږ کتو، هغوی به دا ټیلنټ کولو او دا چې دی نو دلته کې په پاکستان کې ماشاءالله دا مونږ ولیدو، ډېر زیات خوشحاله شو. خواري پې کړې ده، بوتلې د شګې نه ډکې کړې وو چې شګې نه پس د هغې نه چې دی نو بیا یې په دې طریقه باندې په مساله باندې ټینګې کړي دي. مساله کې سیمټ دومره نه دي استعمال شوي خو بیا هم دا وګورئ. بل په دې کې چې دی څه ځای کې بلډینګ ویر هم استعمال کړی، بلډینګ ویر پکې هم استعمال شوی دی او تاسو ته به ښایم. دا وګورئ چې دا بوتلې کله خوایدې نو دا بلډینګ ویر یې لغونتې ولګولو د هغې دپاره. نو ګرانو کتونکو ماشاءالله په دې کې هر قسم بوتلې شته دي، د اوبو والا بوتلې پکې شته دي، ګورمې والا پکې شته دي، نورې پکې رنګ رنګ قسم قسم بوتلې دي. دا د یو قسم بوتلو هغه ډیزاین دیوال دی، بیا دې کې دا پیلر غوندې دی، دا د بل قسم دی، بیا هغه د بل قسم، دا قسم قسم ټولې بوتلې په دې کې استعمال کړي دي. ور یې ورته هم د بنسونو نه جوړ کړی دی او بار چې وګورئ دا پوزیشن یې دی. نو ګرانو کتونکو دا د بوتلو غشا ده. تاسو هم کولی شئ چې داسې قسمه څه پیده واخلئ د دې بوتلو نه او په کار مو راشي. نو کوشش په کار دی او د لږې لږې نه دا وګورئ دی دغه دیوال جوړ کړی دی او روغ کمرې ته جوړه کړې ده. نو ویډیو مخکې شیر کړئ، په دې سره موږ ته راکړي اجازت. د لوی الله په امان. دا بوتلې دي ها.